درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د پوهاوي د پودکاسټونو د لړۍ په نننۍ خپرونه کې د پوهنتون له استاد ګلرحمان رحماني سره پر یوه مهمه موضوع ریاضت خبرې کوو. سلامونه استاد رحماني صاحب، بیا هم ښه راغلاست. رحماني صاحب، ریاضت څه ته وایي؟ د پوهاوي ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ریاضت یوه پراخه مفهومه کلمه ده، یا یوه دغسې کلمه ده چې په بېلابېلو فنونو، هنرونو، علمي ساحو، دین او مذهب او عرفان او تصوف کې خپلې معناګانې لري، خو تر ټولو زیاته یا ډېره چې کارېدلې هغه په تصوف او عرفان کې ده. له تصوفي اړخه د نفس د تهذیب لپاره د رنځ او کړاو د زغملو په معنا راغلی. همدغسې د غوره اخلاقو کسب، د ستونزې او درد د زغم ځواک موندل، د جسم د پیاوړتیا لپاره د وجود د غړو په کار اچول، یعنی ورزش کول او فزیکي فعالیت. او همداراز یوه بله معنا یې د وحشي یا باغي آس د رام کولو په معنا راغلی ده. په عمومي ډول بیا په قاموسونو کې د ریاضت معنا د روح د پاکولو یا د تزکیې لپاره ده، ترڅو د غرایزو ترک رامنځته شي او عبادات ترسره شي. له څښتن تعالی سره د انسان اړیکه ټینګه شي. همداسې په یو شمېر متونو کې دې ته د ریاضت نفس تر عنوان لاندې معناوې ورکړل شوي دي او د جهاد اکبر نوم هم ورته اخیستل شوی دی. په عرفان کې نور ارکان مثلا کم خوراک، د شپې ویښ پاتې کېدل، ګوښه کېدنه یا خلوت هم یاد شوي دي، او د حق پر وړاندې خاکساري، بښنه، میړانه او غیرت د ریاضت د دغه مرحلې پایلې ګڼل شوي دي. ځینو بیا همدغسې د بخل او کینې، حسد او تکبر او حرص له منځه تلل هم د ریاضت پایله بللې ده. په یو بل قاموس کې راځي چې ریاضت ربض له ریښې سره تړاو لري، چې د سپرلۍ د آس د رام کولو او روزنې معنا ورکوي، چې د هغې په خوښه وګرځي، ور باندې برلاسی وي او یاغي نه وي. او همدغسې په اصطلاحي معناو کې له ریاضت څخه بیا موخه له شهوت او غضب څخه د حیواني نفس راګرځول او په ګناهونو یا رذالت له اخته کېدو څخه د انساني ناطقه نفس ژغورنه ده. همداسې د بېلابېلو برخو ریاضت کړونکي بیا د خپل د عمل په باب بېلابېل دلایل وړاندې کوي، خو یو واحد ځواب لري، او هغه دا دی چې ګنې دوی خپل مطلوب ته د ورنږدې کېدو او د ورسېدو لپاره تر ټولو سخت کارونه ترسره کوي، څو د خپل کړاو په هر پړاو کې یوه داسې ځای ته ورسیږي چې څه غواړي هغه په اسانۍ ترلاسه کړي. یعنی د طالب او مطلوب ترمنځ هغه پردې له منځه لاړې شي او هر شخصیت هغه کار په اسانۍ سره ترسره نشي کړلی، یعنی یوه اسانه لار ومومي یا د دوی لاسته راوړنه ونه لري. د موخې او مطلوب د ترلاسه کوونکي ترمنځ رښتینولي په پیل کې یوه سخته او پټه لاره ده چې تګ راتګ ورباندې د انسان روح او نفس متعالي کوي او د یوه ځانګړي انسان مقام ورکوي. د ریاضت دا معنا چې د یاغي آس د روزنې معنا ده چې کله کله زموږ هیلې او غوښتنې او خواهشات په موږ برلاسي نه یو شو رامولی، اما د دغه کوښښ په پایله کې دغه یاغي آس زموږ تر واک لاندې راځي او بیا خپل مطلوب ته ورباندې رسېدلی شو، او کله چې مطلوب ته ورسو بیا خپل کارونه په ښه بڼه ترسره کولی شو. صوفي او عارف خواجه عبدالله انصاري د ریاضت اصطلاحي تعریف کې وایي چې الریاضة تمرین النفس على قبول الصدق. د دې معنا دا ده چې ریاضت د رښتینولۍ د حاصلولو لپاره د نفس تمرین دی، څو حق او حقیقت سره همغږي شي، له دوه مخۍ او دوه زړیوالي یا ډار څخه فاصله واخلي، تل رښتیا ووایو، رښتیا ولټوو، رښتیا واورو او عمل مو رښتینی وي.
د ده لانده یا د تصوف او عرفان د پیروانو لانده درې موخې په ریاضت کې مشخص شوي دي. لومړی دا ده چې له خپلې لارې څخه د ټولو هغو بیرونیو خنډونو لرې کول چې ځان پر حق مقدم ګڼي، بلکې په هر حالت کې هر څه له واقعي څښتن څخه قربانول د ریاضت لومړی هدف یا موخه ده. دویم د نننیو خنډونو لرې کول دي، لکه وهمونه او ابهامات او تخیلات وهمونه، همداسې د اماره نفس رام کول څو نفس د اماروالي حالت آزاد کړي، مطمئن شي او هم له پستو مادي چارو څخه راوګرځي او پر هغه څه بوخ شي چې څیزونو پسې ګرځي یا مادیاتو ته ارزښت ورکوي او همدغسې په پایله کې دغسې یو مقام ته رسیږي یا د دغسې شیانو د ترلاسه کولو لټون کوي چې د قدسي چارو لپاره مناسب وي یا یې وړ وي. او دریمه موخه هم دوی تلطیف یا مهرباني او د انسان پوهاوی ګڼي، څو انسان په یوه دغسې ژبه وپوهوي چې هم له خدای سره خپل اړیکه ټینګه کړی شي او هم خپلو بدیو ته خپله ځیر شي او په ځان کې یو بدلون راولي چې دا د ریاضت. ډیره مننه رحماني صاحب. په شاعرۍ کې څنګه د ریاضت خبره مطرح کیږي؟ دلته هدف دا دی چې یو څوک چې کله شعر لیکي یا د شعر یوه سوژه او موضوع پیدا کوي باید بیړنی کار ونه کړي. البته دا په ټولو هنرونو کې مطرح ده، په انځورګرۍ کې، په موسیقۍ کې، یعنی په ټولو وګونو هنرونو کې د ریاضت عنصر مطرح دی. یعنی دلته له پنځګر او هنرمند څخه غوښتل کیږي چې د یوه هنر تر پنځولو وړاندې باید له خپل نفس سره، له خپل دروني ځواک سره پریکړه وکړي، یوې هوکړې ته ورسیږي او په همغږۍ سره یو دغسې اثر رامنځته کړي چې د لوستونکي هم خوښ شي، د ده زړه هم اوبه ورباندې وڅښي او بالاخره د یوه شاهکار اثر نوم ورکړل شي. او اکثره شاهکارونه د هنر د یوه اوږده او خواږه ریاضت پایله ده. تر څو پنځګر دغه دروني کړاو، درد او ریاضت تیر نه کړي یا دغه سختي په ځان ونه زغمي، خپل بېځایه خواهشات او غوښتنې او هیلې او د هنر پر وړاندې پرتې غریزې په ځان کې اوبه نه کړي، نو دغه د هنر غوټۍ نه سپړل کیږي. په همدې اساس په شاعرۍ کې د ریاضت خبره کیږي، د توغلو د سیقل خبره کیږي. حتی ځینې دغسې شاعران دي چې پر شپو ویښ پاتې وي. حتی د فارسي ژبې د یوه شاعر په اړه ویل کیږي چې وایي زه به د یوه شعر یا د یوه بیت لیکلو لپاره د شپې تر هغه وخته ویښ ناست وم چې فکر مې وکړ چې نور په سیند کې کبان هم ویده شوي دي. په دې خاطر باندې ریاضت له ځان سره یوه پریکړه ده، د یوه اثر د پنځولو لپاره یو دروني تصمیم دی چې د انسان زړه او روح پکې پریکړه کوي او دا فیصله صادروي چې اوس باید دغه شی چې پنځول کیږي د لوستونکي یا د مخاطب د ترلاسه کولو وړ وي، سوچه، کره، معیاري، ښکلی، تلپاتې، نه ماتېدونکی او دغسې اثر وي چې شاهکار ورته وویل شي. نو ځکه په شاعرۍ کې بې ریاضته شاعري تلپاتې شاعري نه ده، طبعي شاعري نه ده، کسبي او یا خیر اوسې کور ودان. رحماني صاحب، د کلاسیک او معاصر شاعر د ریاضت چاپیریال او لید څه توپیر سره لري؟ ریاضت د یوه شاعر په مفکوره او ایډیالوژۍ او د هغه په چاپیریال او همدغسې د ژوند د مسایلو په اړه په لیدلورو پورې تړاو لري. تاسې که پښتو کلاسیکې شاعرۍ ته لاړ شئ، زه به د پښتو په چاپیریال کې وغږېږم. زموږ اکثره کلاسیک شاعران دینی علما دي او تر ډیره پورې په مدرسه او جماعت کې زده کړې کړي، دینی علوم یې لوستي دي، تصوف او عرفان سره آشنایي لري. نو په دې اساس باندې د دوی ریاضت عرفاني او تصوفي رنګ لري، یا هغه آثار چې پنځولي دي تر ننه پورې موږ ته د منلو وړ دي، خوند ورڅخه اخلو. د خوشحال بابا ګڼ غزلونه
معاصر هم دي. د رحمان بابا شاعري معاصر خوند او رنګ هم لري. لامل یې دا دی چې دوی د ریاضت لپاره وخت درلود، یا هر کلام له اوږده او پاخه مسلکي ریاضت څخه وروسته پنځولی دی. نو د همدغه ریاضت په پایله کې د دوو زړونو او دوو ذوقونو ترمنځ پیړۍ وروسته هم تړاو ټینګ پاتې دی، او لامل یې همدا دی چې دوی هر څه هسې نه دي پنځولي، بلکې د یوه ژوند او زمانې لپاره یې پنځولي دي. اما په اوسني چاپېریال کې متاسفانه چې اوسنی هنرمند او شاعر د ریاضت لپاره ډیر وخت نه لري. د هنر تولید بیړنی دی، یا تر ډیره د ریاضت هغه چاپېریال نه دی ورته مساعد. همدغسې د ژوند او مسایلو په اړه لیدلوري هم مختلف دي. دی چې کومه خبره کول غواړي ممکن بل څوک ورنه مخکې شي وی کړي، یا بل چا کړي وي. نو په دې صورت باندې دلته ریاضت کم دی او د خپلې خبرې کولو چاپېریال یې تنګ او ایسار کړی دی. نو په دې اساس باندې په اوسنۍ شاعرۍ که زموږ زړه ډېرې داسې اوبه نه څښي د خوند او رنګ، لامل به یې همدا وي چې تر شا یې د پنځګر ریاضت کمزوری دی، یا یې خواري نه ده کړې، یا یې دغه خپل ځان، ذهن او زړه د یوې ښې خبرې د کولو لپاره نه دی په زجر کړی، یا یې نه دی توږلی. په همدې اساس باندې د دوی ګڼ کلامونه زر هېرېږي، یا تلپاتې خبرې ډېرې کمې دي. ډېره مننه استاد رحماني صاحب. د دې بحث په پای کې که پر دې راته وغږېږئ چې بې ریاضته شاعري څنګه وي، او ریاضت د شاعر مخاطب ته څه ګټه لري؟ موږ د تلپاتې شاعرۍ خبره کوو، یا د زمانې خبرې کوو، یا د دغسې شاعرۍ خبره کله کوو چې د شخص لپاره نه، د ژوند لپاره وي. کله چې موږ تاسې د ژوند لپاره هنرونه پنځوو، د ژوند لپاره شاعري کوو، نو هدف دا دی چې د یوه ریاضت په پایله کې رامنځته شوي وي. شاعر ورباندې مخاطب ته له وړاندې کولو وړاندې یقیني شوی وي، خپل قضاوت یې کړی وي، او هغه خواهشات چې یا د شهرت لپاره وي، یا د ځان مطرح کولو لپاره وي، یا د کامیت لپاره وي، هغه یې له ځانه خپله غوڅ کړي وي او پرې کړي وي. او کله چې وایي شاعر آثار د زړه په وینو پنځوي، معنا دا ده چې له اوږده او پاخه ریاضت څخه وروسته یې پنځولی وي. او دا چې ریاضت د شاعر یا د هنرمند مخاطب ته څه ګټه لري، یوازینۍ او ښه ګټه یې دا ده چې دوی تلپاتې آثار ترلاسه کوي، د زړه خبرې ترلاسه کوي، او ټول هغه احساسات او عواطف او دروني کیفیات چې د یوه شاعر او پنځګر سره د اثر له پنځولو وړاندې د هغه په روان او درون کې موجود دي، په مستقیم ډول د یوې مستقیمې اړیکې له مخې مخاطب ته لیږدول کیږي. او که چیرته ونه لیږدول شي، معنا دا چې زموږ ریاضت د هنر مخاطب ته یا زموږ مخاطب ته ګټه نه ده رسولې، یا هغه مو په هغه هنري او دروني تجربه کې چې اړتیا یې وه نه دي را شریک کړي. نو په دې اساس باندې ریاضت د ژوند د هرې شیبې یا د هر اثر د پنځولو لپاره یوه اړتیا ده. او کوم شاعران چې لوړ مقام ته رسیږي، تلپاتې کلامونه پنځوي، یو لامل یې دا دی چې دوی له ریاضت سره خپله اړیکه نه پرې کوي.